په دغه سټرکچر کې د ابوالقاسم فردوسي مجسمه یې جوړه کړې ده. دغه پدیدې ته د مشهد ښار بېلابېلو برخو څخه خلک راځي جمعې په ورځ خپلې رخصتۍ دلته تېروي او دلته تاسو ګورئ د روبوټیک جوړ کړی دی. دا د مختلفې پرزونه یې جوړه کړی دی. دا په دغه پدیدې کې دا دوه دانې دا روبوټ دی چې یو یې تور دی یو یې سور دی. دا یې هغه سور دی. دا د هغې پدیدې هغه موډل دی چې موږ مخکې ترې لیدنه وکړه. ځینې واړه شیان دي چې فقط لږ مهارت ته ضرورت لري او بل دا دی چې کوم فاضله یا ویسټ چې موږ ورته وایو هغې څخه هم ورکې استفاده کوي. دا ګوره دا فیل جوړ شوی دی. دا د اوسپنو ډېرو وړو ټوټو څخه جوړ شوی دی. لږ مهارت چې سره یو ځای شي بس موږ سره دا ټوټې ډېرې زیاتې دي کولی شو چې مختلفو ځایونو کې داسې مجسمې ودرولی شو. دا ګورو سکورینج نه یې ورکې استفاده کړی دی. نټونه کوم شیان چې زه پېژنم خو نومونه مې واخیستل نو به کیدای شي تاسو خپله وپېژنئ چې څه شی دی. کیلي وګوره کیلي کیلي هم ورکې استعمال کړی دی. دا ګوره غټ نټ دا د اوتو هغه پاتې شونی دی د هغې نه یې ورکې استفاده کړی دی. یعنې زیاتره شیان دا وګوره دا دې څخه یې دومره غټ فیل جوړ کړی دی. دا په مشهد کې د شاندیز منطقې آبردې ولسوالي دی. دلته زیاتره خلک د تفریح لپاره راځي. یا داسې خوندور رستورانټس لري. خلک ځینې شیان چې دي د افغانستان سره برابر دي. لکه تاسو وګورئ دا میزونه دي خلک کیني دلته. ځینې فامیلي اتاقونه هم لري. بیا دغه ځای چې دی په اوړي کې ډېر زیات خوندور وي چې اوبه ډېرې زیاتې لري. دا چې دی یو آبشار هم دوی جوړ کړی دی چې بهر نه اوبه لاندې راځي. نو کیدای شي که موږ خپل منطقې کې جوړ کړو ډېر زیات مصرف ورباندې رانه شي. خو یو ښه والی چې دلته ډېر زیات هغه تمیز بودن او پاکوالی دی. داسې شیشې پلاستیکي اتاقونه هم چې ګلخانې ته ورته دي هم شته دي چې هم لمر سړی اخیستلی شي هم یو څه بند وي. دا زموږ دوست و ملګری دی موږ یې دلته راوستلو. تشکر. مذهبي شیانو ته ډېر زیات جدیت دی. لکه مثلا دا اوس وګورئ دا دا اوس وګورئ د لمانځه لپاره چې دی ځای شته دی. لکه که څوک غواړي لمونځ وکړي هغه د صاف سوتره ښکلی ځای ورته برابر کړی.
هر خواته اوبه دي. دا تر اوسه پورې ټول دسترخوان ته نه دي راوړل شوي، دا لکه هغه اپیټایزرز دي. ګورئ مهمه خبره صفایي ده، لکه څومره صفایي دوی کیر کوي. دا قابونه دي ټول چې دي اوس کرونا وخت کې خو ضروري دی چې باید په دغه سویه وي، یا باید دغه ډسپوزیبل استعمال شي، یا چې دی په دغه کچه باید سینیټایز شوي وي، بل پلاستیکي پوښ ولري، ټول شیان. نو دا مونږ یو رستورانت ته راغلي یو په شاندیز منطقې کې، نو دغه شیان راوړل ډېر زیات پاک، خوندور، مرتب، منظم، لکه سړي کې اشتها هم نه وي اشتها ورته راولي. دا چې دی ماهي دی، ماهي کباب. واو. دا چې دی پلاو، او هغه هم چې دی کباب. مونږ هم چې یو نن ډېر وږي شوي یو، انشاءالله دوی په اصطلاح چې خوندور به وي. واو. سیخ ګورئ څومره اوږد سیخ دی. واو واو. مونږ د مشهد مصلی په نوم یو بازار ته راغلي چې دا د منډیي شکل لري، او لکه دلته چې شی تاسو لیدلی شئ هغه صفایي دی، پاکوالی دی، لکه ګورئ ډېر زیات پاک، ډېر زیات منظم. موټر په خپلو ځایو کې درېږي، خلک خریداري کوي، لکه هغه مرداري او خاورې او دا شیان ورکې نشته دي.